دا خلک د څه شي په باب پوښتنې کوي؟ آیا د هغه لوی خبر په باب په دغه راز ګډو وډو ویناو کې اخته دي؟ هیڅکله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی. هو هیڅکله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی. آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په هغې کې د میخونو په څیر خښ کړي دي او تاسې نارینه او ښځې مو جوړه پیدا کړي یې او ستاسې خوب مو د آرام باعث ګرځولی دی او شپه مو پرده اچونکې او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولی دی او ستاسې د پاسه مو محکم اسمانونه درولي دي او یوه ډیره زیاته روښانه او توده ډیوه یعنې لمر مو پیدا کړی دی او له وریځو نه مو پرلپسې بارانونه راورولي دي تر څو چې د هغو په وسیله غلې شنیلي او ګڼ باغونه رازرغون کړو. بېشکه د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی. په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي، تاسې به ډلې راویستل شئ او اسمان به پرانستل شي ان تر دې چې هغه به دروازې جوړ شي او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنې د ځمکې د مخ سپین ځګ وګرځي. په حقیقت کې جهنم یو څارنځای دی د سرکشانو هستوګنځای دی چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي. په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څښلو وړ شي خوند هغوی ونه څکي. څه چې مومي هغه به یوازې شیدلې اوبه د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پوره او بشپړه بدله. هغو هیڅ د قیامت ورځې د حساب هیله نه لرله او زمونږ آیاتونه هغوی بیخي دروغ ګڼلي وو. په داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار لیکل اوس خوند وڅکئ موږ به تاسې ته له عذابه پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو. بېشکه د پرهیزګارانو لپاره کامیابي ده باغونه او انګور او نوې پیغلې همزولې نجونې او ډک جامونه او هلته هیڅ چټي او درو خبره هغوی نه اوري. بدلا او پوره لورینه ستا د پروردګار له لوري نه د هغه زیات مهربان خدای له لوري څخه چې د ځمکې او اسمانونو او د هغو دواړو په منځ کې د هر شي څښتن دی. د هغه په مخ کې هیڅوک د خبرو کولو وس نه لري. په هغه ورځ چې روح او پرښتې په لیکو کې درېدلي وي هیڅوک به خبرې نه کوي پرته له هغه چا چې رحمان خدای اجازه ورکړي او هغه به حقې خبرې کوي. هغه ورځ حق ده. نو اوس چې د چا زړه غواړي د خپل پروردګار لوري ته دې ورګرځېدلو لاره دې ونیسي. موږ تاسې خلکو ته له هغه عذاب نه ویره در اچولې ده چې نږدې راتلونکی دی. په هغه ورځ به بني آدم ته ټول هغه څه تر سترګو راشي چې د ده لاسونو هغه مخکې لیږلي وو او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې کاشکې زه خاورې وای. الله ستر رښتیا ویونکی دی.